السلام علیکم دوستانو په نننۍ ویډیو کې فیسبوک کې څلور سیټینګ در پیژنم. یعنی د سیټینګ سره تاسو ډیر شیان کولی شئ. که چېرته تاسو غواړئ تر ټولو اول که چېرته تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې ځان افلین خلکو ته ښکاره کړئ، ګورئ شین ډاډ وي. کله چې تاسو فیسبوک کې انلاین وئ ډیټ هم آن وي نو تاسو خلکو ته شین ډاډ غونته ښیي چې دا کس انلاین دی. همدغه شان دوستانو په میسنجر کې تاسو څنګه ځان افلین ښکاره کولی شئ. دوهم تاسو دوستانو ته فرینډ ریکویسټ که غواړئ چې موږ ته هر څوک ونه لګي نو دا سیټینګ هم در پیژنم چې دا به تاسو څنګه کوئ. بل دوستانو که چېرته تاسو غواړئ ګورئ ستاسو سره کوم ملګري چې وي د هغه لیسټ څومره ملګري چې تاسو سره وي تاسو غواړئ هر څوک ونه ګوري. د اول نه هر کس کتلی شي تاسو سره چې څومره ملګري وي په فیسبوک کې ډای کړي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دا بند کړئ هیڅوک بیا نشي کتلی چې دا سیټینګ وکړئ. تاسو خپل موبایل کې دا سیټینګ در پیژنم دوستانو. بل ګورئ که چېرته ستاسو ایمیل وي هغه ایمیل چې کوم دی څوک سرچ کړي نو د هغې ایمیل په ترو تاسو فیسبوک کې را پیدا کولی شئ. غواړئ چې دغه ایمیل په ترو موږ را پیدا نه کړي زموږ یې ډېره پیدا نه کړي. بل چې کوم دی بل سیټینګ دوستانو تاسو ته دا در پیژنم چې تاسو دوستانو د نمبر په ترو څوک ستاسو نمبر سرچ کړي په فیسبوک کې هغې په ترو ستاسو فیسبوک ډېره پیدا کولی شئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ د نمبر په ترو هم څوک را پیدا نه کړي نو دا طریقه هم در زده کوم. د ویډیو تر اخره وګورئ. له ویډیو څخه مو څه زده کړل حتما یې له ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. ورځو هم دې طریقې ته ښه دوستانو ګورئ کله چې تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ آنې کړئ کولاوي کړئ نو هغه وروسته دلته کې ګورئ تاسو ته درې کلي درکوي په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به دوستانو تاسو راشئ لاندې ګورئ لاندې به دې ځای کې راشئ تاسو ته به سیټینګ اینډ پریویسي نه وایي. دا سیټینګ اینډ پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې اوس موږ تاسو غواړو چې او تر ټولو اول دا سیټینګ زده کوو چې موږ تاسو فیسبوک میسنجر کې افلین څنګه ځان بند افلین ښکاره کولی شو. نو د دې لپاره که تاسو به بالکل انلاین وئ خو خلکو ته به تاسو انلاین نه ښیي افلین به مو ښیي. نو د دې لپاره ګورئ دلته کې به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې کلیک کولو سره را به شئ دلته کې زه تاسو ته درښیم دوستانو ګورئ اکټیو سټیټس دا په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اپشن به ستاسو په موبایل کې په دې طریقې سره فیسبوک کې آن وي دا به تاسو بند کړئ. ګورئ ټرن اف باندې کلیک وکړئ. ستاسو به اوس فیسبوک کې چې کوم دی هغه شین ډاټ به ورته نه ښیي یعنې همیشه به تاسو ورته افلین ښیي. اوس دوستانو همدغه شان یو سیټینګ به تاسو په میسنجر کې هم کوئ. لاړ به شئ میسنجر به آن کړئ. په میسنجر کې که چېرته تاسو غواړئ ځان افلین ښکاره کړئ میسنجر ته راشئ. بیا دلته کې تاسو ته خپل د تصویر ښکاري په هغې باندې به کلیک وکړئ. اکټیو سټیټس به لیکلی وي په دې اپشن کلیک وکړئ. بیا ګورئ دوستانو دلته کې بره تاسو ته ښکاري دا بټن چې کوم دی له دې ځای څخه بند کړئ. په دې بټن کلیک وکړئ او بیا ټرن آف باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو په میسنجر په فیسبوک کې هیڅ چاته هم انلاین نه ښیي که تاسو انلاین وای هم. نو اوس ورځو دوهم سیټینګ ته دوستانو. که چېرته تاسو غواړئ ګورئ زو فیسبوک ته که چېرته تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې زموږ د فرینډ لیست چې کم دی هغه بند کړو هیڅوک زموږ ملګري ونه ګوري چې موږ سره په فیسبوک کې کم ملګري دي. نو د دې لپاره فیسبوک آن کړئ دوستانو. فیسبوک آن کولو سره بیا سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. په دې طریقې سره سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته دوستانو تاسو بیا راشئ دلته کې سیټینګ اپشن ته ګورئ په سیټینګ اینډ غلط کلیک وکړو وبهئ. دلته کې په سیټینګ اینډ پریویسي کلیک کوم. بیا دوستانو دلته کې په سیټینګ باندې کلیک کوم. دا دوهم سیټینګ دی. دلته کې په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې به تاسو لاندې راشئ لاندې به راشئ دلته کې به تاسو وګورئ هو پیپل کین فایند اینډ کنټیکټ یو. نو په دې اپشن باندې کلیک کوو. ښه دوستانو ګورئ دلته کې تاسو ته وایي دا دوهم اپشن دی په دې ځای کې که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ څومره ملګري دي فرینډ لیسټ چې کوم دی هیڅوک هم ونه ګوري په دې دویم نشان باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې په سی مور باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې اونلی می باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته بیک لاړ شئ. بیک سره ګورئ ستاسو څومره ملګري دي چې فیسبوک کې تاسو سره څومره ملګري وي هغه کسان به دوستانو هیڅوک نشي کتای. که تاسو سره فرینډ هم وي هغه به هم ستاسو ملګري فیسبوک کې نشي کتای. اوس دوستانو تاسو که چېرته غواړئ چې ستاسو دا ګورئ اولنی اپشن دی په همدې ځای کې که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ته هر څوک د فرینډ ریکویسټ در ونه لګي نو د دې لپاره په دې اولنی بټن باندې کلیک وکړئ. دلته کې فرینډ او فرینډ سلیکټ کړئ. د دې سره به دا وشي چې بیا به هر څوک تاسو ته ریکویسټ نشي درلګا. اوس بل دوستانو
درې طریقې تاسو فیسبوک کې زده کړئ. څلورمه طریقه در زده کوم. څلورمه طریقه که چېرته تاسو غواړئ تاسو په فیسبوک اکاونټ کې یو ایمیل ورکړی دی، غواړئ چې موږ په هغه ایمیل باندې څوک زموږ ډېره پیدا نه کړي، نو د دې لپاره به ګورئ په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دې طریقې سره لوډینګ کوي. دلته کې بیا اونلی می کوي، په اونلی می باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې په دې طریقې سره براشي. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو کوم موبایل نمبر دی هغه په هغې ترو تاسو څوک سرچ نه کړي، پیدا مو نه کړي، کله چې ستاسو نمبر سرچ کړي نو ستاسو ایډي راځي ورته په سرچ کې. که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ نمبر سرچ کړي زموږ ایډي ورته رانه شي نو ګورئ دلته کې دا دی، په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره اونلی می کړئ، دا په دې طریقې سره. نو اوس تاسو دوستانو په دا 5 طریقې زده کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. که غواړئ زه همدغه شان نور هم په فیسبوک کې سیټینګ در زده کړم، کمنټ کې راته حتما ووایئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.